سلامونه د پښتو د زده کړې مینوالو. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن ما تاسو ته ښکلې انګلیسي جملې راوړې دي چې هم مې په پښتو ژبه او هم مې په دري ژبه ژباړلې دي. هیله ده چې خوښه مو شي او د ژوند په ټولو چارو کې ترې ګټه واخلئ. You broke my wings. You broke my wings. تو بالهایم را شکستی. But I will repair them. But I will repair them. اما من آنها را ترمیم می کنم. And learn to fly again. And learn to fly again. و دوباره بالگو شدن را فرا خواهم گرفت. ترجمه پشتوش: You broke my wings. You broke my wings. تا زما وزر ماتی کړی. But I will repair them. But I will repair them. خو زه هغه جوړوم. And learn to fly again. And learn to fly again. او بیا ځلې الوتل زده کوم. There is nothing in this world that can trouble you more than your own thought. There is nothing in this world. هیچ چیزی نمیتونه توی این دنیا that can trouble you که آزارت بده more than your own thought بیشتر از افکار خودت. ترجمه ادبیش دوستای عزیز گوش کنین. هیچ چیزی توی این دنیا بیشتر از افکار خودت نمیتونه تو رو آزار بده. There is nothing in this world that can trouble you more than your own thought. هیچ شی په دې نړۍ کې نشي کولای چې د خپلو سوچونو نه ډیر تا وځوروي. درېیمه جمله وګورئ چې دا هم ډیره ښکلې او په زړه پورې جمله ده د انګلیسي ژبې چې هم په پښتو ژبې هم په دري ژبې ژباړل شوې ده. زه یې تاسو ته ژباړم. First of all, learn to respect yourself. First of all, اولتر از هر چیزی learn to respect یاد بگیر که احترام بگذاری yourself بر خودت. First of all, learn to respect yourself. اول از هر چیز یاد بگیر که بر خودت احترام بذاری. First of all, learn to respect yourself. لومړی د هر څه نه دا زده کړه چې ځان ته احترام وکړې. څلورمه جمله: You have to fight through some bad days. You have to تو باید fight through بجنگی some bad days در روزهای بد. یعنی باید در روزهای بد بجنگی. به خاطر چی؟ To earn the best days of your life. To earn به خاطر ازی که به دست بیاری روزهای خوبی را the best days of your life در زندگیت. جمله ادبیش گوش کنین تا بهترین روزهای زندگی را به دست بیاوری. You have to fight through some bad days. ته باید په بدو ورځو کې جګړې وکړې. To earn the best days of your life. ترڅو د ژوند ښې ورځې لاسته راوړې. پنځمه جمله: We can never obtain peace in the outer world. We can never obtain peace in the outer world until we make peace with ourselves. We can never obtain هرگز نمیتوانیم که به دست بیاریم peace صلح را in the outer world در دنیای بیرونی خود until we make peace with ourselves تا زمانی که یعنی با خودمان صلح نکنیم. جمله ادبیش گوش کنین. We can never obtain peace in the outer world until we make peace with ourselves. یعنی تا زمانی که با خودمان صلح نکنیم هرگز
نمیتوانیم در دنیای بیرون به سال برسیم. پښتو ژباړې: We can never obtain peace in the outer world until we make peace with ourselves. تر هغه چې له خپل ځان سره سوله ونه کړو، هیڅکله نشو کولای په بهرنۍ نړۍ کې سولې ته ورسیږو.